محمد اشرف غني د دوحې سولې تړون چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې یوه معامله وبلله چې څنګه ولې ملګرو که غواړئ چې د دې په اړه له پوره جزئیاتو څخه خبر شئ د ویډیو تر پایه سره پاتې شئ او د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره پښتو نیوز چینل سبسکرایب کړئ. محمد اشرف غني د دوحې سولې تړون چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې یوه معامله وبلله او روان وضعیت یې د همدې تړون او په تیر نظام کې د فاسدو او ښویېدونکو عناصرو د ابن الوقتۍ د مستقیمې پایلې په توګه یاده کړه. مخکینی افغان ولسمشر د طالبانو د خوا د نجونو پر زده کړو بندیز یو ناورین وباله. نوموړي د ښځو پر کار او آزاد ژوند او د نجونو پر زده کړه بندیزونه د هغه حق تر پښو لاندې کول یاد کړل. اشرف غني وویل چې د طالبانو واکمنېدو وروسته د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستاني مدرسو د خشک نظام تابع شو او د هغوی پر یوه څانګه بدل شوی. قدرمن دوستان، دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.